تازه خبر طالبانو ته د امریکا خطرناک اخطار. د امریکا او طالبانو ترمنځ نوی او غټ جنجال پیل شو. تازه امریکا څه اعلان کړی او څه ویلي، جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان تیره شپه د لیندۍ 9 په یوه خبري غونډه کې د اسلامي امارت د دې پریکړې په غبرګون کې ویلي چې امریکا د طالبانو دغه فرمان په کلکه غندي. دغه امریکایي چارواکي همدا راز زیاته کړې چې اسلامي امارت د افغانستان له خلکو او نړیوالې ټولنې سره د دوی د ژمنو خلاف د روان کال په مارچ میاشت کې د نجونو لپاره منځني ښوونځي نه پرانیستل. دا یو داسې اقدام دی چې د ښاغلي پرایس په وینا کولی شي پر تعامل اغیز وکړي. د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې په پوهنتونونو کې د ښځو تحصیل تر بل خبر پورې ځنډول شوی دی. دغه وزارت په یو لیک کې خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته امر کړی چې د نجونو د زده کړو بهیر دې وځنډوي. دې پریکړې پراخ کورني او نړیوال غبرګونونه راپارولي دي. په افغانستان کې د امریکا پخواني استازي زلمي خلیلزاد د اسلامي امارت له لوري د نجونو د زده کړو د ځنډولو په غبرګون کې ویلي چې دا پریکړه ټکان ورکوونکې او د نه منلو وړ ده. د افغانستان لپاره د امریکا پخواني استازي ویلي دا پریکړه د افغانستان پرمختګ او خپلواکۍ ته زیان رسوي او په وینا یې چې د اسلامي امارت غواړي چې د دې پریکړې د لغوه کولو لپاره خپل ټول وس وکړي.